أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة آیت نمبر 93. د دې آیت مناسبت لمخکې سره بالکل واضحه ده. مخکې آیت کې د شرابو حکم بیان سوی و چې دا شراب او قمار جواری او دا بوتان یا هغه څلي چې دوی د قرباني د ذبح لپاره معلوم کړي ول د بوتانو خواته، یا دا غشي د فال غشي یا د تقسیم غشي، دا ټول پلید دي، له دې نه ځان وساتئ. دا آیت چې کله نازل شو په دې کې د شرابو حرمت بیان شو، نو ځینې صحابه کرامو له نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله دلته خو بعضې صحابه کرام دي هغو شراب خوړلي ول او بیا شهیدان سول، یا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې تپوس وکړو چې یا رسول الله اوس برحال بعضې صحابه کرام دي هغه په یمن کې دي، په لرې لرې ځایونو کې دي، د شراب له حرمت چې نه دي خبر، نو دلته شراب حرام دي، هغوی هلته شراب څښي. په هغې وخت کې خو دا د خبرولو آلات و اسباب ډېر کمزوري ول، په میاشتو په کلونو به یو څوک نه خبرېدو. به طور مثال ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه ډېر مخکې ایمان راوړی و په مکه مکرمه کې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل ته خپل وطن ته لاړ شه، چې کله ما هجرت وکړو بیا ما ته راشه. نو چې دی لاړ خپل وطن ته، بني غفار قبیلې ته. بیا څو کاله وروسته دی خبر چې نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کړی، بیا مدینې منورې ته راغی. یا هغه مهاجرین چې حبشې ته تللي ول هغوی 7 کاله وروسته خبر سول چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت کړی، بیا له حبشې نه مدینې ته راغلل، 7 کاله وروسته خبر سول. نو هغو وختو کې دا د خبرېدو آلات ډېر کمزوري ول. نو ځینې صحابه و تپوس وکړو چې یا رسول الله دلته خو بعضې صحابه و شراب څښلي هغه د حرام سو، دوی شهیدان سوي. بعضې صحابه نن سبا په لرو وطنونو کې دي، هغوی هلته شراب څښي او دلته شراب حرام دي، نو دې به څه حکم وي؟ الله دا آیت نازل کو. لیس علی الذین، نشته د هغه کسانو باندې آمنو کومو چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات او دی عملونه کړي ښایسته، جناحن په دې باندې نشته د ګناه. جناح د لغت علما وایي دا په اصل کې فارسی لفظ و، ګناه و ګناه. بیا چې کله عربي ته لاړ، په عربي کې خو ګاف نشته، هغه ګاف یې په جیم بدل سو، او اخیر کې چې وړکۍ ها وه هغه یې په حا بدله سوه، جناح سو. لیس علی الذین، نسته د پاغه کسانو آمنو کومو چې ایمان راوړی او عملونه کړي ښایسته، جناحن په دې باندې ګناه نسته ده، فیما په هغه شرابو کې طعمو چې دوی خوړلي دي، په دې باندې ګناه نشته ده. اذا ما اتقوا، کله چې دوی تقوا وکړي، و آمنو او ایمان راوړي، وعملوا الصالحات او ښایسته اعمال وکړي، ثم اتقوا او بیا تقوا وکړي، وآمنوا او ایمان راوړي، ثم اتقوا او بیا تقوا وکړي، واحسنوا او احسان وکړي،
والله يحب المحسنین الله تعالی محبت کوي مینه کوي المحسنین لنیکو کارانو سره. دلته دا اتقوا آمنو دا درې ځلې ذکر کړی. اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. دا اتقوا چې دی تقواو کې دی له الله نه وویریږي دا درې ځلې ذکر کړی. دې ته مختلفې وجې ویلي چې دا درې والي ولې تکرار کو. اوله معنا یې داسې کړې ده له دا اول اتقونه تقوا له ټولو ګناهونو نه مراد ده. ګناه نشته د په هغه کسانو چې هغوی ایمان راوړی او ښایسته اعمال یې کړي. اذا ما اتقوا کله چې دی له ټولو ګناهونو نه ځان وساتي، هغه ګناهونه چې له حرمت شرابو نه مخکې ول، دا دویم اتقوا. ثم اتقوا بیا دی ځان وساتي له حرمت له شرابو نه چې اوس حرام شو. ثم اتقوا بیا ځان وساتي له هغه محرماتو نه چې له شرابو نه وروسته راځي. نو محرمات درې قسمه سول. یو هغه محرمات دي چې له شرابو نه مخکې حرام سوي، بل خپله دا شراب و قمار چې یو ځای حرام سول، او بل هغه محرمات چې له دې شرابو نه وروسته حرامیږي. نو الله تعالی درې تقواوې ذکر کړی چې دی له مخکنیو محرماتو نه ځان وساتي. ثم اتقوا وآمنوا دا شرابو جواری قمار له دې محرماتو نه ځان وساتي. ثم اتقوا واحسنوا له هغه محرماتو نه ځان وساتي چې هغه وروسته را روان دي په ما سیأتي کې. وایي نو ځکه دا درې ځلې ذکر کړو. دا یوه توجیه. دویمه توجیه داسې کړي وایي دلته له اول اتقوا دی ځان وساتي لا عیب فی النسخ نه. دلته خو ګورئ حکم منسوخ سو تر دغه آیت پورې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر تر دغه وخته پورې شراب جائز ول. سدا آیت نازل سو حرام سو. دې ته نسخه وایي. نسخه په لغت کې تبدیل ته وایي، تغییر ته وایي، او نسخه په اصطلاح کې یو حکم شرعي په بل حکم بدل سي. تر دغه وخته پورې شراب حلال ول، له دې نه وروسته حرام سول. دې ته نسخه وایي. دا نسخه باندې یهودو اعتراض کول، دا د قرآن نقصان بلل. وایي دا د الله کلام نه ده، دا د نبی اسلام خپلې خبرې دي. نن یوه خبر کوي سبا بله کوي. نو دلته الله تعالی اوله تقوا ذکر کړه. اذا ما اتقوا کله چې دوی ځان وساتي له عیب ویلو نه په دې نسخه کې. دا د شرابو حرمت چې منسوخ سو، له دې نه په عیب ویلو کې ځان وساتي، یعنی په دې باندې عیب ونه کړي. ثم اتقوا وآمنوا بیا دوی تقوا وکړي په دې حرمت شرابو عمل وکړي. ثم اتقوا واحسنوا بیا دوی تقوا وکړي احسان وکړي، یعنی په دې تقوا باندې دوام وکړي. نو له اول اتقونا عیب ویل دي په نسخه کې چې دی له عیب ویلو نه په نسخه کې ځان وساتي. له دوم اتقوا آمنونا عمل مراد ده په دې آیت باندې چې په حرمت شرابو دی عمل وکړي. له دریم اتقوا واحسنوا له دې نه دوام مطلب ده. دا دویمه توجیه. دریمه توجیه کړي وایي دا صرف لپاره د تأکید راغلی. دا درې وارې اتقوا په دې کې تأکید مراد ده، ټینګار مراد ده. دا لکه موږ تاسې یو چا ته وایو والکه سبق وایه، تا ته وایم سبق وایه، سبق وایه، سبق وایه. کوشش کوه کله ځان نه یو څه جوړوې. نو یو ځل خبر نه ورته کوو، درې ځلې خبر ورته تکرار کو. په دې کې تأکید او ټینګار مطلب ده. وایي دلته هم تأکید مراد ده. ثم اتقوا بیا دوی تقوا وکړي واحسنوا احسان وکړي. احسان خو ویلی یو احسان مع الخالق د الله سره، یعنی د الله عبادت په پوره اخلاص سره وکړي. په حدیث کې خپل تفسیر راغلی. جبریل علیه السلام له نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو اخبرني عن الاحسان، وایي ما ته خبر راکړه احسان نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. وای احسان دې ته وایي چې ته د الله عبادت وکړې گویا کې چې ته الله وینې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. که ته الله نه وینې الله خو تا ویني. دویم احسان مع المخلوق ده چې د الله له بندگانو سره احسان وکړې.
هغه له مور و پلار نه شروع همداسې پسې ځه کاکا ماما خاله عمه ترور توړی د تره زامن د ماما زامن ګاونډیان ټول انسانان بلکې حیواناتو سره به هم لا احسان کوي په حدیث شریف کې راځي وان الله كتب الاحسان على كل شيء الله تعالی په هر څه باندې احسان لیکلی لازم کړی ده هر کار سی کوي اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وای کله چې یو شی ذبح کوي په ښه طریقه ذبح کوي واذا قتلتم فاحسنوا القتله کم یو څوک وژل په ښه طریقه به وژنې په چا باندې دی وژلو حق و اوس یو کافر محارب لکه امریکنی اوس په دې ته د وژلو حق لري کوم چې تا سره جګړه کوي خو په ښه طریقه داسې به نه چې کافر د ملکو وې سوځوي غوږونه پوزه ځینې پرې کې تیزاب دوایي موایي پې باندې توی کې ټول خراب کې په دې به بیا الله تا نیسي ځکه دا د احسان فی القتل ونه کو ټول ژوند به مسلمان په ښه طریقه کوي که ذبح وي که لمونځ وي اودس وي بندګانو سره نیکي کول ټول واحسنو بیا د احسانو کې له الله او له مخلوقاتو سره والله يحب المحسنين الله تعالی مینه محبت کوي المحسنین له هغه بندګانو سره چې هغه احسان کوونکي وي په عبادت کې هغه احسان کوونکي وي له مخلوقاتو سره یا ایها الذین آمنوا الله تعالی دلته یو بل حکم بیانوي د دې آیت سبب نزول نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت په شپږم کال د عمرې اراده وکړه مکې مکرمې ته روان سو تر څو عمره وکړي احرام یې وتړل د عمرې نیت یې وکړو احرام یې واچول یو څوک چې د حج او د عمرې احرام واچوي هغه به بیا ښکار نه کوي ښکار به نه کوي که کفتره مخې ته راسي غرڅه راسي سوی راسي هغه به ولي نه هغه به نیسي نه کفتره کې په لاس کینیم نه بیا رانیسي که یو ځای راسي د کفترې هګۍ وي هغه به نه راخلي یو ځای د ښکاري مرغانو بچیان هغه به نه راخلي ښکار منې ده صحابه اوس کله د عمرې احرام وتړل د حدیبیې په عمره کې د هجرت په شپږم کال نو په دې کې الله تعالی د دې امتحان وکړو دا ځنګلي حیوانات لکه غرڅه و زبرا و بل و بل دا به مخې ته ګرځېدل هلته الله دوی ته ویلو چې ښکار مه کوئ کفترې به مخې ته راتلې هلته الله دوی ته ویلو چې ګورې ښکار به نه کوئ لکه هغه بني اسرائیلو باندې چې الله امتحان وکړو چې تاسې به د هفتې په ورځ ښکار نه کوئ هغه په هغې ورځ به مایان ټول د اوبو په سر باندې روان ول دوی بیا هغه حیله ورته جوړه کړه چلې ورته جوړ کړه داسې د صحابه وم همداسې امتحان وسو دا که تاسو سوچ کړی دا امتحان په موږ تاسې باندې کله کله همداسې راشي تر هغو مثلا نه روټۍ وي نه شی وي کله چې ته روزې نیت وکړې چې یاره سبا به نفلي روزه نیسم درې ځای دعوتونه درته راسي نو سړی حیران شي چې اوس ته چل وکړه دارنګه په نورو ته یو ښه نیت وکړې چې اوس به دا کار شروع کوم نیت وکړې چې یاره نن شپه به تهجد کوم مانځه ته به راپاڅېږم هغه تر هغې شپه کې میلمانه درته راسي تر 2 بجو تر 12 بجو مجلس شي ټول درنه پاته سي همیشه چې څوک د عبادت نیت وکړي په دې کې په سړي یو امتحان راځي په دې کې به بیا سړی مقاومت کوي استقامت به کوي الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو ستاسې ایمان راوړی لیبلونکم خامخا امتحان به وکړي د تاسو الله تعالی بشیء په یو شي من الصید د ښکار تنالوه چې رسیږي به هغې ته ایدیکم د تاسو لاسونه په داسې ښکار به امتحان کې چې هغې ته به هم لاس هم رسیږي د غشې حاجت به نه وي د نیزې ویشتلو حاجت به نه وي په لاس به هم رانیولی سي په دې کې 2 تفسیره راغلي یا خو لکه موږ وویل چې غرڅه ځنګلي حیوانات دا دومره ډېر د دوی مخې ته راتلل چې کې په لاس رانیولی هم رانیولی شوی بس الله داسې امتحان کړی یا له دې نه مطلب د ځنګلي حیواناتو د مرغانو بچیان مراد و هګۍ مرادي وې چې دی به راغلل یو ځای به ونه وه په هغې کې به یې کفترې هګۍ وې معلومېدلې به چې دی به راغلل یو ځای به د غرڅې بچی و منډه به یې وهلی نه شوی نوی به پیدا و چې لږ وړاندې به راغلل د سوی بچیان به ول واړو واړو منډې به یې سمې وهلې نه شوی واړو واړو به ول دوی به ښه رانیولی شوی خو الله ویلو چې نه به رانیسي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو ستاسې ایمان راوړی لیبلونکم خامخا د تاسې امتحان به وکړي بلا یبلو بلاء امتحان ته وایي
امتحان به وکړي ستاسو الله تعالی بشیئن په یو څیز باندې په یو شي باندې من الصید د ښکار نه هغه به داسې ښکار وي تنالوه ایدیکم هغه ته به رسیږي ستاسو لاسونه ورماحکم هغې ته به رسیږي ستاسو نیزې رماح دا جمع دی رمح ده رمح دا نیزې ته وایي یو سهم وي غشی تیر هغه په لیندۍ کې ولي په قوس کې ولي او یو رماح وي رماح نیزه هغه یې داسې لاس کې نیولي بیا یې داسې خطا کې هلته غرڅه پې وویلي انسان پې وویلي او شی پې وویلي هغې ته به رسیږي تاسې نیزې ښه دا امتحان ولې الله تعالی په تاسې کوي دا د دې لپاره چې الله تعالی هغه بندگان چې له الله نه په پټه یریږي د هغو امتحان معلوم کړي لیعلم الله تر څو الله تعالی معلوم کړي من هغه بندگان یخافه کوم چې له الله تعالی نه یریږي بالغیب په پټه باندې فمن اعتدى نو که څوک تجاوز وکړي بعد ذلک پس له دغو امتحان نه چې الله دی له ښکار کولو نه منې کو خدای بیا منع نشي تجاوز وکړي فله عذاب علیم د لره به عذاب درد رسونکی د لره به عذاب دردونکی الله دا امتحان وکړو لیعلم الله تر څو الله تعالی علم راولي په هغه کسانو چې هغوی یریږي له الله تعالی نه بالغیب په پټه دلته ظاهرا یو سوال کوي چې الله امتحان ته څه حاجت لري الله ته خو بیا امتحان هم معلوم ده چې دا له الله نه په پټه یریږي او دا له الله نه په پټه باندې نه یریږي ځکه الله خو عالم دی پټو دی ښکاره ده په زړونو باندې هم علم لري نو دې ته مختلفې توجیهګانې کړي یو داسې دلته دا علم په معنا د تمییز ده لیمیز الله من یخافه بالغیب تر څو الله تعالی بیل کې هغه کسان تمییز وکړي د هغه کسانو چې هغوی له الله نه په پټه یریږي او هغه کسان چې هغوی له الله نه نه یریږي د دو تمییز وکړي دا سره بیل کې له علم نه تمییز مراد ده ځکه دا علم دا سبب وي لپاره د تمییز نو ذکر د سبب مراجنی مسبب یا وای دلته تقدیر د مضاف ده لیعلم رسول الله تر څو علم راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک له الله نه په پټه یریږي څوک نه یریږي نبی علیه الصلاة والسلام ته خو د مسلمانانو صرف ظاهري حال معلوم و د پټې حال نه و معلوم نو الله دا امتحان راوستل چې دا خپل رسول ته علم حاصل کړي وای تقدیر د مضاف ده بله توجیه کړي وای د الله تعالی یو علم اجمالی ده یو علم تفصیلی ده اجمالی سر یو شی لا نه پیدا سوی الله په هغو باندې علم لري لکه اوس زید بیخي پیدا نه ده یو کال وروسته پیدا کیږي بیا له هغې نه وروسته دی واده کوي په 60 کالو کې بیا چې 40 کالو چې 4 بې زمنې 3 بې لورګانې الله اوس هم په دې علم لري چې 10 کاله وروسته به داسې یو څوک پیدا سي داسې بې بچانې داسې بې کورې داسې بې فلانې دا د الله علم اجمالي سو او یو د الله علم تفصیلی ده چې شی پیدا سي د الله د علم مطابق موجود شي خلق شي دا بیا علم تفصیلی ده دلته ویل د علم نه علم تفصیلی مراد ده لیعلم الله من تر څو د الله تعالی علم راسي تفصیلا په هغو چا چې هغه له الله نه یریږي په پټه اجمالا خو علم پې لري که دا امتحان وشي که ونشي تر څو تفصیلي علم پې باندې راشي نو که څوک تجاوز وکړي پس له دې منع نو هغو ته به سخت عذاب وي دردونکی عذاب وي تر همدې پورې بس ده د دې آیاتونو درس و سبق دا موږ تاسو ته دا سو چې له شرابو له دې نه باید سړی ځان وساتي او لکه څنګه چې الله تعالی د هغې منع کړي نسخې کړي موږ باید د هغې د نسخې عقیده وساتو او هغه په عمل کې راولو او په دې عمل باندې دوام وکړو لکه یو تفسیر کې دا 3 وارې تکرار د اتقو امدا معنا وکړه چې د دې نسخې په ثبوت باندې یقین وساتو په دې عمل وکړو او په هغې باندې دوامدار اوسېږو په هغې عمل باندې او بل الله تعالی چې موږ په کوم شي باندې امتحان کې نو که هغې شي ته بیا د موږ لاس رسېدو هم له هغې به ځان ساتو داسې به نه وي چې لاس سمبر نه وي بیا بزرګان یو او چې لاس سمبر سي بیا بزرګي پاته وي نه که د یو شي نه الله در چې منې کو درته حرام کو بیا که د لاس بر وو که د لاس بر نه و له هغې نه به ځان ساتې که د مثال اوس رشوت حرام ده غلا حرام ده
جواری حرام ده، قمار حرام ده، دا داسې نه چې ته کولی نه شې نو دا به نه کوې. نه، که د قدرت راغیم تو به ځان ساتې. اصلي ایمان دغه ځای ده. الله تعالی د داسې بندګانو امتحان کوي چې په معلوم شي دا په پټه باندې یریږي او کاسې د خلکو تر مخ بزرګي کوي، په پټه سې لاس برسي بیا ځان نه رانیسي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته نیکو اعمالو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کې، څه زیادت او نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړې. یا الله کوم څیزونه چې تا حرام کړي دي هغه ته موږ ته توفیق را نصیب کړي چې له هغې نه ځان وساتو، له هغې نه اجتناب او پرهیز وکړو. یا الله کوم عبادات طاعات چې تا په موږ لازم کړي، یا الله موږ ته توفیق نصیب کړي چې هغه په عمل کې راولو. او یا الله دا ځان ساتل او د نیکو اعمالو کول دا په خپل حضور کې له موږ نه قبول او منظور کړي. بچیان، لورګانې، زامن ټول راته نیکان صالحان کړي. حاضر مجلس باندې خپل فضل و کرم وکړي. یا الله اتا د دین خدمت هم نصیب کړي، اتا اطاعت و بندگی هم نصیب کړي. ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.